الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. درنو معزز دوستانو، په دین مینو مؤمنانو ورونو، الله عز وجل د اسلام مقدس دین مشته چې ښوولی دی د قرآن عظیم شان په ذریعه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په وسیله مشته الله جل جلاله د اسلام مقدس دین او شریعت الله جل جلاله ښوولی. په قرآن عظیم شان کې الله تبارک و تعالی فرمایلی دی کله چې د مؤمنانو په یو شي کې سره جنگ او جنجال سي او یو خبره در داسې حده ورسیږي چې د مسلمانانو یو دوی ډلې په اختلاف کې سي او حق و باطل دا سره ورک سي، نو دغه خلک دی بیا فیصله په الله او د الله په رسول باندې وکړي. زموږ د زمانې مطابق تقریبا په سوونو ډلې او فرقې دا پیدا سوي دي او د دې بعد به هم پیدا کیږي. په بر صغیر کې چې هندوستان، بنگلادیش، کشمیر، پاکستان دا ټول ملکونه کې داخل دي، په دې کې ډیر وخت د انګریزانو حکومت پاته سوی دی. دغه انګریزانو د ایجاداتو سره او د دوی د ډلو د فرقو څخه مشهوره یو څو ډلې چې هغه ته یا قیدانیان وایي او یا بریلویان ورته وایي یا موجود سیفیان ورته وایي یا ذکریان ورته وایي یا پرویزیان ورته وایي. دا هغه مشهوره ډلې دي. دا رقم نورې ډلې هم شته. دا هغه مشهورې ډلې دي چې د الله پر دین باندې دغه خلکو اټیک کړی دی. هغه دین چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، هغه دین دی کامل او اکمل نه بولي، بلکې په دا دین کې دی داسې شان اضافه کوي چې بعضې در داسې حد رسیږي چې د پیغمبر د ختم نبوت څخه انکار کوي، او بیا به د خپل زمانې مطابق یو انګریز، یو یهودی، یو نصرانی، یو منافق به د پیغمبر او د رسول په صفت باندې نوموي.
او بیا به په دې کې کوشش دای چې دا مؤمنان او مسلمانان د الله د دین سواړي د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لراوړي شریعت سواړي او در دې به یو څه کمه ډله چې خلک د ګمراهي خواته بوزي او خلکو ته دا ووایي چې کم دین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راوړی او الله په هغه دین باندې مهر د اکمال وهلی دی چې دا دین نور کامل او اکمل دی هغه دین نه دی کامل دی به تا ته نورې لارې او طریقې به په دین کې درته ښیي هغه د بریلویت او د سیفیت په نامه باندې دغه ډلې او فرقې دا زموږ او ستاسې په وطن او په علاقو کې دي او د دې په ضمن کې بیا بعضې نورې ډلې چې هغه به له مطلق حدیث څخه انکار کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احادیث چې ټول امت به پر هغه باندې اجماع وي له هغه څخه به انکار کوي لکه د منیر شاکر په نامه باندې یو لوی او عظیمه فتنه او یا د پنجپیر په نامه باندې یو لوی او عظیمه فتنه چې په زرونو مسلمانان د الله د دین په نامه باندې ګمراهان کړه او بدنامه یې کړل دا کومه فتنه د پنجپیریت او یا د شاکریت چې کومه فتنه ده د دې خلکو هم اصلا تا ته ډېرې خوږې خبرې به درته کوي او دا به درته وایي چې موږ د الله دین بیانوو موږ په قرآن او په حدیث باندې عمل کوو خو په ضمن کې به دا پنجپیریان او دغه د منیر شاکر د ډلې خلک او د دوی ملګري به د الله د دین پر دا مزغې باندې چاړه وریښي د الله دین به پر دا مابینځ باندې نیمه کړی د ټولو جمهور علماو په مخالفت کې باندې به راولاړ سي د ټولو جمهور علماو مخالفت به کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د سیرت او د صورت څخه به ښکاره انکار کوي تاسې د دغو خلکو هغه بیانونه او خبرې هغه لیدلي دي چې د پنجپیریانو او یا د منیر شاکر هغه مردار عقیده او یا د مرزا په نامه باندې انجینر مرزا په نامه باندې یا د غامیدی په نامه باندې چې کم ګمراه کسان دي چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثو څخه ښکاره انکار کوي او د الله پر دین باندې اټې کوي دا دغه فرقې او ډلې دي زموږ او ستاسې په زمانه او په وطن کې نو من حیث یو مسلمان د هغه دپاره لازمه دا ده چې کله دی د الله دین عملي کوي د دونه ډیرو فرقو چې هغه د بریلویت په نامه باندې به یوه ډله هغه به پر تا پر مزارو باندې راولي بیا به دا حکم درکوي چې مزار باندې طواف وکړه دا طواف کول پر مزار باندې دا هیڅ بد کار نه دی او بیا خپل پیر ته یوه قبر ته سجده وکړه که پوښتنه ځینې وکړئ چې دا سجده کول قبر ته او یا پیر ته دا حرام دی دی به درته وایي چې یوسف علیه السلام ورونو او مور او پلار یوسف علیه السلام ته سجده کړې د پروا نه لري جایز دی او یا به دا درته وایي چې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مولد ورځ ده نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ ده مولد نبی به موږ جوړوو او بیا به پر دې باندې جلوس او نورې نخرې به کوو نر او ښځه به سره ګډوو دا د اسلام یو مهم رکن دی او یا دا مهم اسلام دی نعوذ بالله دا الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته نه دي ښوولی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په 23 کاله کې د نبوت یوه ورځ هم دا نه وویل چې نن زما د ولادت ورځ ده زه پیدا سوی یم تاسې باید چې خوشحالي وکړئ تاسې باید چې خیراتونه وکړئ تاسې باید چې روډو کوڅو ګلیو ته راووځئ او زرغونې جنډیانې ودروئ دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دین نه دی خو البته دوی به دا وایي چې نه دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دین دی بیا به پر دې باندې مختلفې بهانې او په مختلفو طریقو باندې به د الله دین بدنامه کوي بیا نو په دې کې په درجه پر درجه باندې دي سیفیان به دا وایي چې موږ د خیر مجلسونه جوړوو موږ د ذکر مجلس جوړوو موږ د نعت مجلس جوړوو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت و صورت بیانوو البته خامخا یې په ربیع الاول کې کوو او په 12مه کې کوو دا یو مهمه خبره ده څوک چې نه کوي هغه یا منافق دی نعوذ بالله او یا مبتدع دی او یا ګمراه دی یا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دینه مخالف دی او نعوذ بالله در دوی بیا ورلوړ بریلویان هغه به بیا هغه څوک ګستاخ رسول بولي چې د ربیع الاول پر 12مه باندې د خیرات نه وکړي
د په نوي کالي نه واغوستل او د دا عید او جشن نه کوي مناو، هغه به بیا در دوی څه زیات ګستاخ به بولي، نعوذ بالله د ارتداد و مرتبې ته به دا خلک رسوي. دا هغه دوی باطلې ډلې او فرقې دي. درېیمه ډله هغه د پنجپیریانو ده. پنجپیریان به بیا درته راولاړېږي، هغه به بیا د قال الله د قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه اقوالو په ویلو باندې به بیا پر مخلص مؤمنانو باندې بیا فتوا لګوي چې دا مشرک دی، دا کافر دی، دا بېدینه دی. بیا به لویه موضوع ده دا پیدا کړي چې حیات النبی حیات الانبیاء ثابت دی که نه دی ثابت، مړی په قبر کې اوري که نه اوري، بس دا خبرې به درته کوي. بیا هغه د جمهور علماو چې کومه رایه ده او کومه لاره ده پر هغه باندې به رد کړي. بیا به اکابرین د علماء دیوبند به نعوذ بالله مشرکان بولي. بیا به هسې د یو اخبار خبره، هسې د یو رسالې خبره بر اخلي، تا ته به وایي چې ستا عقیده دا ده. دا بیا یو بله لویه ډله چې عام نوم د دې پنجپیریان دي، د صوابۍ د یو کلي نوم دی د پنجپیر. دا پنجپیریان دا ګمراهان دې د ټولو علماء دیوبند داسې مخالفت په دغو شیانو کې کړی. تا ته به دا وایي چې زه خلک له شرکه ساتم، بیا به تا ته هغه عمل شرک بولي چې هغه به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وي. تا به هغه د جمهور علماو په رایه باندې دی تا ګمراه بولي او تا به مبتدع بولي، بدعتي به دې بولي. دا به یو بل عظیمه لویه ډله د ګمرهي د پنجپیر په نامه باندې ده. بیا د دغو پنجپیریانو سره یو جلاسوی کس د منیر شاکر په نامه باندې عظیمه فتنه او لوی فسادګر او یو مفسد انسان، یو غل او ډاکو قاتل انسان چې نه به رنگ دملای، نه به شکل دملای، نه به خبرې دملای، نه به دا بیان دملای. بیا به هغه بیا ځان ته یو لاره خلاصه کړي، بیا به جلسې جلوسونه به وي، بیا به پر علماء دیوبند باندې، پر اهل سنت والجماعت او اکابرین د علماء دیوبند باندې به د ګمرهي ټاپې لګي. زما ورونو دوستانو، بیا به یو بله ډله پیدا کیږي، هغه به نه لمونځ کوي، نه به روژه نیسي، نه به زکات ورکوي، نه به حج کوي، او نه به د ځان صفایي کوي، نه به د شریعت پابندي. اب به وایي زه بیا موږ به قلندریان یو. د قلندریانو په نامه باندې بیا یو بله ډله پیدا کیږي، بیا به عرسونه یي او جنډیانې به یي او طوافونه به یي په قبرو باندې، او مؤمنان به دغه اورجینل اصلي حقیقي عقیدې د توحید سبا د کفر او د شرک خواته دعوتوي. زما ورونو، په داسې حالاتو کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څه اعلان دی او څه پیغام دی، و خپل امت ته موږ باید چې هغه ته متوجه سو. حضرت جابر رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله بیان کوي، خطبه به ویله، بیان به کوي، وعظ به کوي، احمرت عیناه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې به سرې سوې، او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وعلا صوته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صوت به لوړ سو، تیز به سو، غږ به په زوره سو. واشتد غضبه، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خشم غصه به ډیره زیاته سوله، حتی کانه منذر جیش. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې دا رقم کولې لکه یو لشکر چې پر یو قوم باندې را روان دی او پر دا قوم باندې حمله کوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل قوم د دې سبیرو چې هغه لشکر را روان دی پر تاسې باندې حمله کوي، تاسې وژني، هلاکوي مو، داسې بیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم كأنه منذر جيش يقول سباحكم ومساكم ويقول بعثت أنا وساعد كهاتين ويقرن بين أسبوعيه السبابة والوسطى. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل صحابه کرامو ته داسې بیان کوي لکه یو د لشکر چې را روانې پر دوی حمله کوي، دی ځینې بیروي، او لشکر یا اوس ماښام راځي یا سبا سهار راځي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل زه او قیامت داسې الله جل جلاله سره ملګري کړي یو، در ما وروسته بیا پیغمبر، در ما وروسته بیا رسول، در ما وروسته بیا بل دین دا نه راځي، بس دا یو دین دی، آخري دین دی، در دې وروسته بیا الله جل جلاله قیامت جوړوي. بیا به الله جل جلاله خلکو ته د اعمالو بدله ورکړي، د آدم علیه السلام څخه نیولې بیا در حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوی ګوتې داسې ونیولې، زه او قیامت داسې سره پرله پسې یو. در ما وروسته بیا رسول، در ما وروسته بیا پیغمبر، در ما وروسته بیا
د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته په دې کې څه ښیي؟ ویقول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله فإن خیر الحدیث کتاب الله. انسانانو در ټولو بهترینې خبرې واعظ و نصیحت و هدایت د الله کتاب دی، قرآن عظیم شان دی. ای مسلمانانو دا قرآن ووایست، دا قرآن پر هغه ترتیب باندې ووایست چې کم ترتیب صحابه کرامو موږ ته راوړی دی. دا قرآن په هغه معنا باندې ترجمه کوي چې کومه ترجمه یې صحابه کرامو کړې ده. دا قرآن پر هغه ترتیب باندې تفسیر وکړي چې کم تفسیر یې صحابه کرامو، تابعینو، تبع تابعینو، ائمة المجتهدینو کړې ده، څلورو مذهبو امامانو کړې ده. دا داسې مه کوئ لکه د زموږ د زمانې ده د سیفیان چې د الله قرآن به درته وایي په قرآن کې جشن عید میلاد نبی په قرآن ثابت دی. چې زه یو وارې دا ستا خبره ده او منم چې د جشن عید میلاد نبی دا په قرآن ثابت دی او دا په حدیث ثابت دی. دا یو ضروري کار دی. د الله د رسول په باره کې دې څه ګمان دی؟ ولې نه وویل د خپل امت ته یو ورځ؟ نعوذ بالله نعوذ بالله. ستا د دغې خبرې څه دا معنا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره خیانت کړی. یو عظیم عبادت، یو عظیم کار، یو د اجر او د ثواب کار رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته نه وښوي. څو کاله کې؟ 23 کاله کې نور ته وښول. 2 کاله د ابوبکر خلافت نه دی ښوولی، 10 کاله د عمر رضی الله عنه خلافت نه دی ښوولی، 12 کاله د عثمان رضی الله عنه خلافت نه دی ښوولی. داسې د حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب رضی الله عنه. بیا به نو دغه خبرې به چې درته کوي دا به د قرآن تفسیر په خپله رایه باندې کوي. پنجپیریان هم دا رقم دي. پنجپیریان، سیفیان، بریلویان دا ټوله یوه ډله ده. یو هغه د افراط والا دي، بل د تفریط والا دي. یو به د الله په دین باندې شان نه نباسي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې به شان نه نباسي، له ځانه به یې تخته کوي. یو به بیا د هغه تنقیص د دغه شریعت او د دین کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وایي فإن خیر الحدیث کتاب الله. تر ټولو بهترین وعظ و نصیحت د الله جل جلاله کتاب دی. دا کتاب به زه درته ترجمه کوم، که بیا ته ترجمه کوې، که بیا 100 کاله د مخه ملا ترجمه کوي، نه هغه ترجمه چې صحابه کرامو کړې ده، هغه تفسیر چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو، تابعینو، ائمة المجتهدین نو کړې ده یا قیاس ورباندې کړی دی. په مسائلو کې قیاس کړی دی، هغه معتبر دی. دا د پنجپیریانو یا د منیر شاکر رایه په دې کې نه ده معتبره. او دغه شی د سیفیت او د بریلویت په نامه باندې چې دا کم کسان دي دا د الله دین تخریبوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت خرابوي، د دغو رایه نه ده معتبره. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر هدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. د ټولو بهترین د هدایت لار وعظ و نصیحت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعظ و نصیحت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه ویلي دی دا صحیح. وشر الامور محدثاتها. در ټولو بد امر، بد لاره، بد خبره هغه دا دی چې ته په د الله په دین کې نوي شان اچوې. هغه د سلف صالحینو د صحابه کرامو د زیارت طریقه ختمه شوله. هغه د صحابه کرامو د مړي ښخول چې څه رقم و هغه ختم شول. هغه د صحابه کرامو چې د خیرات او صدقې څنګه ترتیب هغه ختم شو. هغه د صحابه کرامو چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره څنګه محبت او یا د تابعین د تبع تابعین د خیر القرون هغه ختم شول. نن به نور مخلوق ترته راوځي، نورې ډلې به درته راوځي. په مسجد کې بیا اتڼ درته شروع کړي، پیر به ورته ناستي، ګوتې به ورته داسې کوي جادوګر. دا کمال نه دی، دا یو علم دی، دا کسب دی، سړی زده کولی شي. دا د لاس صفایي ده، دا مسمریزم علم دی. دا مسمریزم باندې دا خالد خان دا زموږ د پیر محمد وروڼ خالد خان صاحب په دې باندې کتاب لیکلی دی. دا علم دی، دا زده کېږي. دا ګوتې چې ورته داسې کې هلته چې خلک اتڼ ورته کوي، دا په مسجد کې بیا اتڼ درته شروع کړی. محمد حسن په نامه باندې یو سیپی او بریلوی یو ګمراه انسان دی په کابل کې. شپه ورځ به دې ته ناستې، پر دې عالم باندې رد وکړه، پر دې عالم باندې رد وکړه، دا پنجپیری دی، دا وابی دی، دا ګمراه دی، زه مسلمان یم. د ده کار څه کار دی؟ پر قبرو باندې طواف وکړه،
درواغ و خلکو ته ووایه، له خپله ځانه درواغ ورته ووایه، بیا خلک پر هغه درواغو را جمع د دغو خلکو دفاع کو په مسجد کې اتڼ درته شروع کړی، ورور پورته غورځي، دا اوس دا دین دا کم دین دی، خو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دین نه. تاسو یو ورځ د یو چا څه اورېدلي یو صحابي لیونی په مسجد کې پورته غورځېدی؟ یو ورځ ما اورېدلي دي، د یو ملا په بیان کې ما اورېدلي دي. تاسو یو ورځ واورېده چې امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه پورته غورځېدي؟ دا د امام صاحب مذهب دی. نو ځکه زما ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په دې باندې پوه کړي یو. وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. بهترین هدایت د هدایت لار او واز او نصیحت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، په هغه باندې عمل وکړي، په دغو ګمراهانو په خپل پر لار باندې نه ځي. وشر الامور محدثاتها، د ټولو بده لار، مرداره لار، خرابه لار د هغه د مبتدعینو، سیفیانو، بریلویانو، پنجپیریانو د دغو لاره ده. دا د ټولو هغه مردار خلک دي چې د الله دین په مختلفو نومانو باندې بدنامه کوي او امت د ضلالت او د ګمراهي خواته بیایي. وکل بدعة ضلاله، هر نوی شی چې چا د الله په دین کې داخل کې هغه ضلالت ګمراهي ده. په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل حدیث وکل ضلاله فی النار، او هر لار د ګمراهي چې چاوني هغه سړی به جهنمي و جهنم ته به ځي. نو لکه مزه جهنم ته ولاړی چې حدیث یې پرېښول، د سلف صالحینو طریقه یې پرېښول، د خیر القرون طریقه یې پرېښول، دا سړی جهنمي دی. وکل بدعة ضلاله، د الله رسول صلی الله علیه وسلم هر بدعت ګمراهي ده. ګوري په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله اعلان دا کړی دی چې که څوک د چا دا خوښ وي، پیغمبر علیه السلام ته الله تبارک وتعالی وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، ای انسانانو کچیری تاسې دا دعوه کوئ، تاسې دا وایاست چې موږ د الله سره محبت کوو، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه خپله کړئ. چا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه خپله کړل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنتو باندې ولاړې، دا خلک کامیاب دي، دا د ګمراهۍ څخه خلاص دي. ګورئ زما ورونو، قسم په الله دا ټوله دکانداران دي. در ټولو ښه مثال یې دا دی، دا کلندر مکان ته ورسئ په خپلو سترګو باندې وګورئ چې دا اوس کم دین په دې کېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره ده، دا د ابوبکر لاره ده، دا د عمر لاره ده، دا د تابعینو لاره ده، دا د تبع تابعینو لاره ده، دا د جمهور علماو لاره ده. د دې سره یو شیخ ناست دی، یو عالم ورسره ناست دی، قرآن یې زده دی، دین یې زده دی، ورسې د کلمو پوښتنه ځینو کې کلمې بېله نه زده، ورسې اوس هغه ته ووایي، هغه وایي دا ملایان چې په مسجدو کې ناست دي دا ګمراه دي. 5 قدمه بیا اخوا ته پرنس روډ ته پسې ورتېر، بیا دا نورو طریقه وګوره. ځکه زما ورونو دا مبتدعین دي، د دې مبتدعینو څخه ځان وساتئ. دا بدعتیان دي، د دې بدعتیانو څخه ځان وساتئ. دا دکانداران دي، دا دین خرڅوي، دا په دا دین باندې ګټه کوي، دا د تعویض په شکل کې ګټه در باندې کوي، د زیارت په شکل کې ګټه در باندې کوي، د په نورو لارو باندې د جشن عید میلاد نبی په نامه باندې ګټه در باندې کوي، دا به د 12مې په نامه باندې ګټه در باندې کوي. ټول هغه شان دي چې نه دا په قرآن کې څوک ثابتولی شي، نه په حدیث کې دا ثابتولی شي. دا محمد حسن په نامه باندې د کابل په حضراتو پسې ځان تړي، یقیني دا مبتدع انسان دی، ګمراه سړی دی، بېدینه سړی دی. ما یې په کلي کې پوښتنه کړې ده، دا نسبت یې خپل پلار ته لا نه دی صحیح. غالب ګمان دا دی چې دا مور یې له پلار سره خیانت کړی دی. د داسې یو انسان ناست پر منبر باندې ټوله د علماء دیوبند ته چیلنج ورکوم چې زما قبر پرستی، زما د 12مې میلاد، زما دا جلوسونه، زما دا ګمراهي د حقه ده. ټوله قرآن پاته، ټوله احادیث پاته، ټوله طریقت پاته. نو ځکه زما ورونو زه اوله وار د خپل ځان درته معرفي کوم. زه عبدالاحد منصور د شیخ القرآن والحدیث مولانا جان محمد بوددقیق زویم. موږ د اهل سنت الجماعت علماء دیوبند مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مذهب او د نور المشایخ ضیاء المشایخ د کابل د حضرات سره مو د بیعت سلسله ده. هغه حضرات چې د بر صغیر یا د ماورای نهر د دا ټولو علاقو د 15 ملکو د علماو د دوی په بزرګي، د دوی په حقانیت، د دوی پر تقوا، د دوی په بزرګي باندې اتفاق دی.
دا سلسله د مجدد الفسانی رحمت الله تعالی علیه سنیولې بیا در نور المشایخ ضیاء المشایخ او د دې تر حقیقي خلیفګانو پورې لکه خلیفه عنایت الله صاحب د کشتم خلیفه صاحب مبارک په نامه باندې مسما 22 کاله له مخه ما بیعت سره کړی بیا در وفات وروسته د واغز د خلیفه صاحب په نامه باندې یو خلیفه مبارک خلیفه شیخ داد محمد رحمت الله تعالی علیه د غسر ما بیعت کړی دغه سلسله مو د نقشبندی طریقې معصومیه د نور المشایخ او ضیاء المشایخ مبارکانو چې د ټول امت د علماو پر دوی په بزرګي باندې په نیکوال باندې د دیوبند د علماو د جامع ازهر د علماو د دې ټول علماو پر دې باندې اتفاق دي نو سړی مذهب د اهل سنت جماعت د څلورو مذهبو څخه یو وتلی د امام صاحب په مذهب باندې یو مسلک د دیوبند علماوي او طریقې د نور مشایخ د ضیاء المشایخ طریقې نو ان شاء الله دا د ګمراهي لاره نه ده د زموږ او ستاسې په دغه بلوچستان کې د اکثر علما د دغو شیخانو مریدان تاسو ته دغه دعوت دی چې د دغو ظالمانو څخه ځان وساتئ په مختلفو نومانو باندې مونوموي بیا به دا ټاپه په دا جیب کې در واچوي چې دا د ګمراهي لاره ده دا لاره پرېږده منیر شاکر په پېښور کې درته ناست دي پنجپیریان په پنجپیر کې درته ناست دي او دغه سیپیانو بریلویان دا خو نه د ټوله دنیا په مخه اخیستې ده دا د الله د دینه څخه تاسې بېدینه کوي په مختلفو شکلو و صورتو باندې زما د خپلو ورونو ته خپلو ملګرو ته خپلو دوستانو ته دا توصیه ده چې دا د فتنو دور دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انا والساعة كهاتین زه و قیامت داسې سره پسې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوې ګوتې سبابه او وستا ګوته دا دوې ګوتې دی سره ونیول زه و قیامت داسې سره روان یو دا د یقیني د فتنو دور دی بیا به دا تا ته وایي چې وروره ته خو نه دا زموږ زیارت زما په طریقه نه منې نو ته نعوذ بالله مشرک یې تا ته به وایي ته مبتدي یې پنجپیری به بیا درته وایي زیارت ته تللی وي زیارت یې وکړي ښه نو ته زیارتي یې خبر پرسته یې ته کافر یې یو به د کفر فتوا در باندې لګي اول به بیا درته وایي چې زما پر طریقه دې دا زیارت نه وکړي طواف دې نه ور باندې وکړي یو څه خاوره دې نه وخوړله یو څه رشکۍ مشکۍ دې نه کړې پر اواري یو څه رشکۍ دې له ځانه سره نه یوړلې نو ته خو چې ته چې دغه د زیارت خلاف یې نو ځکه د دې مبتدعینو د دې بېدینو خلکو سره د ځان د ساتلو دپاره زما خپل مسلک ما درته واضح کوي اهل سنت الجماعت عقیده مې ده د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه پر مذهب باندې مسلک مې د علماء دیوبند اسلاف د علماء دیوبند اکابرین د علماء دیوبند چې کوم مسلک هغه مسلک دی په طریقت کې موږ ازما والد صاحب چې د نور المشایخ صاحب خلیفه و پر هغه طریقه باندې موږ د هغو سره بیعت دی او هغه داسې کسان دي چې د جمهور علماو مثلا زه به یو اسانه مثال درته وایم چې په زرونو علما فارغه کیږي یا مفتیان یا قاضیان هغه به یا جامعه فاروقی یا به جامعه بنوري ټاون وي او یا به جامعه الرشید وي او یا به جامعه حقانیه وي او یا به نورې غټې مدارس د دا ټولو مدارسو علماو زموږ د مسلک دی دغه اداره له دې منبره دا چیلنج دی و دا خلکو ته و ټولې دنیا ته چې د دغو مدارسو د دغو علماو یعنی تقریبا ټوله د اتحاد المدارسو او وفاق المدارس د دغو مدارسو چې دا څه مدارس دي دا په لکونو مدرسې دي او علما دي دا دغه مسلک سره تړلي خلک دي اهل سنت جماعت علما دیوبند اکابر د علماء دیوبند او بیا په طریقت کې خامخا د دغه بزرګانو سره لکه نور المشایخ او ضیاء المشایخ رحمت الله تعالی علیه د هغو پر مسلک باندې وي نو دغه یو څو کسان دا ګمراهان دي د دې په بېدیني کې هېڅ شک ولا کسته دا ګستاخان د علماو دي لکه د غازي کمال په نامه باندې یو ګمراه دی په د غوث آباد کې دی غازي کمال په نامه باندې دا قسم په الله د هندوانو په مجلسو کې هم دا ولاړېږي بیان کوي بس بیا هلته ورسره هندو سي د سیکانو په مجلس کې بیا ورسره سیک سي د کمونیسټیانو په مجلس کې بیا ورسره کمونیسټ د بریلویانو په مجلس کې بیا ورسره بریلوی سي موږ ته سي رامخته سي چې له موږ سره کښېني بیا راسره دیوبندی سي دا د غازي کمال په نامه باندې یو کوډګر دی جادوګر دی په د غوث آباد کې کور عبدالخالق فاتح په نامه باندې یو سړی دی علل اعلان خپل قوم بدل کړی دی تور ترین دی په قوم باندې اوس یې قوم بدل کړی دی اغا سوی دی
چې سړی خپل قوم بدل کی بیا د بی دما په حرمونو یو آرامي وای و دې ته خپل قوم سړی پرېږدي پلار یې نیکه چې بدل کړ نو خو دغه حرمونه دي جت هم پر د خپل قومیت باندې دغه فخر کوي وایي زه جت یم نو بس پلار و مور و نیکه نه بدلوي دا داسې خلک دي عبدالخالق فاتح په نامه باندې خپل قوم و قبیله و ترتیب یې ټوله بدل کړی انو اوس بیا راولاړېږي بیا ټوله د دیوبند علما ټولو بزرګان دا به ګمراهان بولي د ده طریقه به ته کوې د ده ګمراهي و بدعات خرافات به کوې بیا ته پر حق باندې یې که نور ته باطل یې محمد حسن په نامه باندې په کابل کې دی د ارغندۍ خلیفه صاحب په مدرسه کې د دې مدرسې بلا دې پر ده باندې وګرځي د ارغندۍ خلیفه صاحب بلا دې پر ده باندې وګرځي هغه د حضراتو خلیفګان دي دغه ګمراه کې پیدا شوی دی بس پر دې علماو باندې د ګمراهۍ ټاپه ولګو پر هغه باندې مقصد چې دی چې د ده په رقم باندې قبر پرستي وکړه بدعت وکړه خرافات وکړه د ده طریقه ومنه بیا به ته د ده د ګمراهۍ څخه خلاصېږي دغه درې کسان څلرم منیر شاکر په نامه باندې د پنجپیریانو مشر دی تاسې ولیدي پر تراویحو باندې انکار وسو پر زیارتو پر مسلک د دیوبند پر مسلک باندې رد وسو پر تراویحو باندې رد وسو پر هغه ټولو صحیح طریقو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جمهور علماو چې کومه رایه او فکر پر هغه باندې رد وکړي دا بیا دلته لوی عظیمه فتنه ده دغه رقم انجینر میرزا په نامه باندې دغه رقم د غامدي په نامه باندې قسم په الله نور مې مقصد د دې بیانه سبل شی نه دی دا مې مقصد دی چې تاسې له دا ګمراهانو څخه ځان وساتئ او دا ټوله د الله او د الله د رسول او د سنت طریقې د خیر القرون د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د دې مسلک څخه دا وشتي خلک ګمراهان خلک دي دا یې ما هر یو په نامه جلا جلا درته یاد کړي د تیرې جمعې زموږ د یو بیان څخه یو چا غلط مفهوم اخیستی دی د محمود آغا صاحب او د همام آغا صاحب په نامه باندې چې سیدان دي حقیقي سیدان دي نیکان او صالحین خلک دي زما د خپلو خلکو سره چې دا زموږ بیانونه شری د دوی سره زما دا خواست دی چې د الله په خاطر باندې زموږ بیان د ښو خلکو په مقابل کې مه دروي چې بیان زما د ودرې تصویر بیا دغه د ودرې دا ګمراهي ده محمود آغا صاحب په 2018 کې زما سره په حج کې ملګری و په 2018 کې د عظیمه ورځ چې د عرفات ورځ د ما او دی سره ملګري وو بیا حتی در شیطانانو در ویشتلو پورې مجلسونه هم سره کړي دي هغه یو نیک صالح سړی دی د زرونو علماو خادم دی د الله و دین ته ښه خدمت کړی دا اوس تقریبا په 80 جریبه یعنی په 40 ایکړه باندې د مدرسه په کندهار په عینو مینه کې شروع ده نو محمود آغا یا همام آغا یا د کورنۍ په دوی پورې تړلي د خاندان د الله په خاطر باندې زما په بیانو کې مراولي کم کسان چې ګمراه زه په نامه درته یادوم چې غلی ډاکوي بېدینی زه ماته الله جل جلاله خپله سر راکړې ده د خپل سر یې راکړی د الله د دین دپاره قربان دی واري نه زر واري پر ما باندې که څوک ټاپه لګوي هره ټاپه چې را باندې لګوي چې د الله په رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ولوایي لیونی یې کوټګر یې د پلار او د نیکه د لارې اوښته یې هغه بده نه وه ماته به دیدي مو ووایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهل پورې د په کورنۍ پورې تهمت ویل کېدی په ما پسې دې مو ووایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنتي صحابي چې در لس وارې د جنت زیری ډېر ورباندې سوی ابوبکر خلکو نه کوي معاب امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه خلکو نه کوي معاب د ګمراهي نسبت ورته کوي د کفر نسبت ورته کوي د ضلالت نسبت ورته کوي او د اسلام عظیم شهید سیدنا عثمان ذی النورین رضی الله عنه خلکو نه کوي ما په ما پسې که څوک څه وایي وایي د زموږ مسلک اهل سنت الجماعت مسلک د دیوبند طریقه د اکابرینو د علماء دیوبند او په طریقت کې د نور المشایخ زی المشایخ در دوی وروسته که بیا نور خلکو لکه حسان یا نور داسې ګمراهان چې پیدا سوي چې هغه د الله دین تخریبوي دین بدلوي تغییر او تبدیل په دین کې راولي د هغو موږ نه یو ملګري هغه خپله طریقه مو معلومه ده نو که په ما پسې څوک څه ووایي د الله د دین دپاره دا خبرې ټولې قبولې دي د الله د دین دپاره که بې عزته سي سړی که شکنځل ورته وسي که بدنامه سي که بدې ټاپې ورباندې ولیکي دا قبولې دي واضح مو خپل مسلک و طریقه او مرجع مو معلومه ده چې چیرې م سبقان ویلي دي پر کوم شیخ باندې الحمدلله زما د حدیثو په دویمه درجه کې زما د حدیثو استاد مولانا زکریا رحمت الله تعالی علیه دی نو دا یوه خبره مې خواستو د دغو شهیدانو په باره کې چې دا د اهل بیت د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خاندان د دې څخه لرې ګرځي زما ملګري دې داسې نه کوي چې کم خلک زه یادوم
که ویډیو پر جوړوي که بیان وراستی که دغه رد بولي زه کوم چې کوم خلک زه نه یادوم او ما یې نوم نه یاد کړی د الله په خاطر باندې زما او د هغو خلکو په مابین جنجال مه راولي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د حاجي محمد قسیم په نامه باندې زموږ یو مخلص ملګری دی، ناجوړه دی، اوس په کراچي کې دی. تاسو یو دعا ورته وکړئ الله رب العزت د صحت ورکړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعین. الله عاجل شفا ور نصیب کړي. الله چې هر مریضي و تکلیف وي الله ته په خپل فضل او کرم او احسان مهرباني باندې ځینې دورې کې ستا فضل او کرم او احسان مهرباني ور باندې وکړي، ستا رحمتونه ور باندې نازل کړي. له مصیبتو او غمو وساتي چې څه دشمنان بي څه حاسدین بي الله ته هدایت ورته وکړي. که د هدایت لایق نه الله ته مخ ځینې پرته کې ته مخ ځینې چپ کې الله د حفاظت وکړي، د اولادو حفاظت وکړي، د مال حفاظت وکړي، د صحت حفاظت وکړي. زموږ سره د دنیا او د آخرت خیر او عزت په نصیب کړي. په حاضر مجلس کې چې څوک ناست الله دا خبرې په خپل دربار کې قبول کړي. الله موږ د حقاني علماو ملګري کړي، د حقاني صوفیانو ملګري مو کړي، د حقاني خلکو ملګري مو کړي. خدای پاک د بېدینانو د ګمراهانو د مبتدعینو د لارې مو وساتي. موږ په دې مجلس کې چې څوک ناست مریضان دي عاجله شفا الله ور نصیب کړي. الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت را نصیب کړي، د اهل بیت محبت را نصیب کړي. مرګ او ژوند مو الله د رسول د سنت مطابق را باندې تیر کړي. په موږ کې چې څوک پوروړي دي، مجبوره دي، غمزده دي، د تکلیف سره مخامخ دي، الله ته زموږ سره ستا فضل او رحمت او احسان مهرباني پر نازل کړي، ستا په حفظ او په امان کې وساتي. الله د ظالمانو د ظلم د حسدینو له حسد د شریر خلکو له شرم الله په دنیا او په آخرت کې وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه.